سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن په IPL کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه روانه ده چې ګجرات او ډیلي لوبډلې سره مخ شوي دي. په دغه لوبه کې د ګجرات لوبډلې یو ځل بیا د لوبې ټاس ګټلی دی، په خپله د توپ اچونې پرېکړه کړې ده. د ډیلي لوبډله اوس مهال توپونه کوي، 27 منډې لري، کوم لوبغاړی د لاسه نه دی ورکړی. د ډیلي لوبډلې لپاره به ګلبدین نایب هم لوبېږي چې په نن لوبه کې چانس ورکړی دی، که نه دی ورکړی خدای دې وکړي چې چانس یې ورکړی او ښه وځلیږي. او په ګجرات لوبډله کې بیا 3 افغان لوبغاړي لوبېږي، لکه راشد خان ارمان، عظمت الله عمر، زین الرحمن لکنوال، چې همیشه یې د ګجرات لوبډلې لپاره ډېرې په زړه پورې لوبې ترسره کړي دي. او داسې فضل اک فاروقي هم په IPL کې د خپلې لوبډلې د سنرایز حیدرآباد لوبډلې سره یو ځل بیا یوځای شو، چې سنرایز حیدرآباد لوبډلې سره فضل اک فاروقي دا دویم کال دی چې لوبېږي. فضل اک فاروقي چې د اختر په رخصتۍ باندې افغانستان ته تللی و، خو بیا د خپلې لوبډلې سره یوځای شوی دی. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.